السلام علیکم دوستانو. نن د کنفاین میسنري 11 چپټر تاسو ته تشریح کوم. امروز فصل 11 کنفاین میسنري برتان تشریح میکنم. اول په پښتو باندې تشریح کوم، باز د ختم سری ازي فارسی تکرار میکنیم. دا د اوس لیکچر ته وګورئ. 11 څپرکی، 11 فصل، 11 چپټر د زلزلې د مخنیوي کوونکي ځواکمنول. دغه ساده ژبه ووایم، دا د زلزلې کمربندونه دي. یو کمربند، دویم کمربند افقي، او دغه یو عمودي دي د دروازې دپاره، د کړکیو دپاره. دلته اوس بعضې اصول دغه باید مراعات کړو. دغه تاسو په ګمان کوم اول که دویم لیکچر کې دې باندې خبرې وکولې چې دغه دیوالونه او د منځ کې بیمونه چې دي، دا رنګ بیم دا 4.5 متره زیات باید فاصله ونه لري. دلته یو 4.5 متره، 4.5 متره او 4.5 متره، 4 متره 50 سانتي. عوارض هم 4.5 متره زیات باید نه وي. که فرنیزیات یو باید یو بل هم پکې ورکړي، د 4.5 متره یا 3 متره یا 2 متره بل هم پکې ورکړي. او ارتفاع یې 3 متره اعظمي. او دغه چې دي دوه رقمه کېدای شي. دغه دوه کمربندونه لري، دغه یو لري. که چېرته کړکۍ ټیټه وي او دغه ته نه رسېږي، دا دوه پکار دي، ځکه کړکۍ په سر کې باید یو کمربند وي، کړکۍ په بیخ کې باید وي، دروازې په سر کې باید وي، بیخ خو یې دغه د پلنټ بیم ده. او که چېرته کړکۍ ته دغه رینګ بیم ته ورسېږي، بیا د دوام ته ضرورت نشته، یو کفایت کوي. او دغه جګوالی یې 1 متر او 60 سانتي زیات باید زیات نه وي، ځکه چې که ډېر زیات شي امکان لري چې پخوا داسې کانکریټ ولګي، دا راولګي چپه شي، باید یې ووایي څوک ته تکیه وکوي. د دوی منځ کې 1 متر او 60 سانتي دې منځ کې باید فاصله وي. دغه کمربندونه د زلزلې دي، د صورت افقي. اوس دغه دوه کمربندونه، دا یو کمربند. اوس هر باندې جلا جلا خبرې کوو. اول خو دا ده چې دغه د کمربند جګوالی له 9 سانتي تر 10 سانتي متر باید وي. او هغه سور چې سور دیوال د دغه د سور. او دغه سپیسرونه ښودل کېږي. سپیسرونه د سیخونه راځي پکې، سنجاق غوندې 2 دانې 10 ملي متره سیخونه پکې تېرېږي. او دغه چې دي 6 ملي متره یا 8 ملي متره سنجاقونه دي. دې خواته سپیسر، دې خواته سپیسر د قالبه لرې وساتي. او دلته سپیسر چې د بلاک پورته وي او کانکریټ لاندې ورشي. او د خښ لوړوالی 9 سانتي متره، د بلاک لوړوالی 10 سانتي متره یا 10 ملي متره، دوه سیخونه 10 ملي، او سنجاقونه چې دي 6 ملي په هر 15 سانتي کې دا ورکول کېږي. دا فاصلې دي منځ کې باید 15 سانتي وي. دغه په اوږدوالي باندې چې دا 10 ملي دي، دا کوم چې ما راځي برسېره دغه یا 6 یا 8 ملي. او بیا چې دا برسېره کانکریټو باندې واچوي، دا سر یې باید داسې جګ کړو د ګلماله باندې چې برسېره بیا مساله ښه ورسره ولګېږي، که نه بیا سمه نه ورسره لګېږي، ښوی کوي، امکان دې لري چې راخطا شي. فاصله ورکوونکي باید سنجاقو لاندې کېښودل شي. دغه فاصله ورکوونکي سپیسرونه پر سنجاقو لاندې کېښودل شي، د هغه د پورته وساتي. دا معنا تر دغه هغه لاندې مګ دی، تر دې سنجاق لاندې کېږدي چې دا سنجاق هم پورته وساتي. که تر دغه اوږده سیخ لاندې کېږدي، بیا سنجاق ښکته رالوېږي. دلته اوس ټول ښیي. دغه چې د افقي، دا عمودي دي. عمودي په کنجانو کې دغه چې دي دغه عمومي کالمونه دي، یو کالم، بل کالم، ستنې، دغه بل کالم ده، دغه کالم ده. دا چې دي د دروازو څنګلې دي، د کړکیو کې څنګلې، دغه ته دوه سیخونه ورځي، په دغه کې بیا 4 سیخونه ورځي. اوس دغه باندې دا اوس تشریح کوي. دلته دغه کونج دلته ده، دغه عمودي سیخونه 4 دانې دي. دغه چې راشي دغه د کمربند نه دلته چې راشي باید کته ګورج کته بنچ قات شي 10 سانتي متره دې خوا، او دې خوا چې راځي 10 سانتي متره. دا سور رنګ د دې ځای راځي کته برګېږي، او دا له شین چې آبي رنګ چې ده له دغه نه راځي او دلته برګېږي چې 10 سانتي متره کته چې. او کوم چې په دغه ځای کې ده، دلته دغه او دغه او دغه هغه مستقیم تېرېږي، مګر دغه چې دي 10 سانتي متره کته پکې راګورجېږي. دا که فرضاً پیوند ورکوي، دغه 50 قطرونه چې موږ تېرو لیکچرو کې تاسو ته وویل چې دغه فرضاً که 12 ملي وي، 10 ملي کې وي، دغه 50 سانتي وي، او دغه د 10 ملي کې 50 سانتي، 50 قطره ته 10 ملي 50 سانتي کېږي. او دغه چې راځي دغه افقي دی نه، دلته هغه 10 سانتي متره کته ځي. او دغه اوس دغه د دیوالو څنګلې دي.
دغه کې چاپ کې غلطي ده، دغه به تاسو اصلاح کړئ. دغه نهم نویم او نه نویم صفحه نه ده، دغه یو سل دوم او درېمه صفحه ده. جزئیات په هغه صفحه کې دي، دغه ما اصلاح تاسو کولای شئ قلم دا باندې خطه کش کړئ، یو سل دوه او یو سل درې، دلته مې یو سل دوه او یو سل درې ولیکئ چې دلته تفصیلات درته دا چې انګلیسي په پښتو ترجمه کېده، یو د پښتو انګلیسي په عربي ترجمه شوی، بیا فارسی بیا پښتو دا غلطیګانې پکې راغلي دي. دلته اوس ګوري تاسو ته تشریحات درکوي. دغه سره سره چې دي دا فقط سنگلي ښیي، سنگلي د دروازو او د کړکیو پورته او کته او بغلو ته ټول ښیي. اوس دغه یو سل دومه صفحه ده، دغه یو سل دومه صفحه به کې تشریحات درکوي. دا دروازه ده، دروازه کې سور تر 150 تر 90 سانتي متر زیات نه وي، ماکسیمم یعنی اعظمي 90 سانتي متر وي. نو دوه دانې په کار دي، دوه دانې سیخونه لکه دغه. او دلته چې دي دغه دوه دانې سیخونه په دې کې د 10 سانتي متر کوز راځي، او دلته چې دې کې بیخ ته 10 سانتي متر ګرځي، دوه دانې دي. دلته افقي هم دوه دانې دي، عمودي او افقي هم دوه دانې، افقي دغه دي، عمودي دغه دي. او دلته پورته دلته هم دوه دانې دي لکه دغه. او دغه 10 سانتي د سور چې د دیوال نه دغه کل د دروازې ده 10 سانتي متر دی خو ته ګرځي، دغه 10 سانتي متر دی خو ته 10 سانتي متر دی خو ته. او کته خو دغه پلنټ بیم دی چې هغه څلور سیخونه لري، دغه څلور سیخونه لري. دغه یو سل دومه صفحه او دغه یو سل درېمه صفحه ده. یو سل درېمه صفحه ده چې کچته دوه ډوله زلزلې نه ماهرونه وي، دوه دغه کمربندونه وي، یو د کړکۍ په بیخ کې، یو د کړکۍ په سر کې. بیا هم عرض د کړکۍ تر 90 سانتي زیات نه وي. دلته 10 سانتي متر هر یو په دې کې د غبرګیږي دی خواته، او دغه باید جګوالی تر 1 متر او 60 سانتي زیات نه وي. او دغه چې دی قایم کلاف ته وایي د څنګلای، او دغه د افقي دی. دلته یې غده کوي، دغه جزئیات ته وایي. دغه دوه دانې سیخونه دي، سنجاقونه 15 سانتي کې، دوري هم د دې خواته 15 سانتي کې وي. او دلته 1.5 سانتي متر په دې کې برجي په دې دوه سره تړل کېږي. که فرضاً تر 90 پورته تر 1 متر پورې 90 سانتي تر 1 متر پورې کوي، نو بیا دلته باید څلور سیخونه وي، څلور سیخونه باید وي. او دغه کوم دا غلط دلته دا باید 15 سانتي جګ وي، چې 15 سانتي جګ وي، او دغه 1.5 سانتي متر تکیه‌ګاه ده، د 15 سانتي باید دوري لاړ شي، 1.5 سانتي دوري لاړ شي. او کته خو دوه دانې دي، دوه دانې 1.5 سانتي متر، 1.5 سانتي متر دوري. دغه چې د بیم سر ته بیا راوګرځي 1.5 سانتي، مګر دا جګوالی د دې باید 15 سانتي وي. دا غلطه ده، دا صحیح نه ده، چاپی غلطي ده. او کده د قالب در سره قالبونه دي، دلته د سنگلي قالب ده، د سردري قالب ده. او که فرضاً د دروازه او کړکۍ تر دغه رینګ بیم پورې رسیږي، بیا د دوام هغه ته ضرورت نشته، دوهم کمربند که تر 90 سانتي متر یو سور کم وي، نو دغه 90 سانتي 1.5 سانتي متر دی خواته د بیم په سر کې راقاتېږي، پورته ځي بیا راقاتېږي. او دغه د پخوا په شا باندې دوه دانې دي، دلته 1.5 سانتي متر کته راکوزېږي، دغه هم 1.5 سانتي متر دوري ځي. دغه البته دروازه ده چې 90 سانتي متر سور تر دغه زیات نه ده، حد اعظمي 90 سانتي متر. د کړکۍ هم دغه شته، که چېرته فرضاً کړکۍ د تر 1 متر سور کم وي، 90 متر، دلته باید څلور دانې، دا هغه ده کنه رینګ بیم ده. رینګ بیم د چې دلته دوه دانې په کار دي، 1.5 سانتي ان دې په شامه دي. او دا خو چې دي دغه رینګ بیم ته ورسېده، نو خپل هغه څلور څخه لري، څلور شخونه لري، نور ته ضرورت نشته. بلکې چې تاسو کنه له کړکۍ له رینګ بیم راکوزوه، دلته باید څلور دانې شخونه په سر باندې نور بلاکونه دي، مګر په دې کې په سر باندې بلاکونه نور نشته، په سر باندې مستقیما هغه رینګ بیم ده. رینګ بیم چې دا دوه مغه ته ضرورت نه لري، دوه څلور شخونه ته ضرورت نه، خپل هغه رینګ بیم د څلور شخونه ځای نیولې ده. دلته اوس عمودي دغه څنګه ورکولای شو، دغه تقویه د دیوالونو د دروازو او د کړکیو. اول خدای دې په کالمو منځ کې فاصله بیا هم 4.5 متر زیاته باید نه وي، عرض 4.5 متر، جګوالی 3 متر. دلته اوس ګورو، دلته د 4.5 متر ده، او 4.5 په دې کې اوس ګورو، دا خو تقریبا دا فرق دا ده چې په دې کې برسیره هغه لري، دا تر دروازه تر رینګ بیم راکوزه ده، دلته رینګ بیم تر رسېدلې ده،
دلته ګور دغه دوه دانې هغې ورکړي، دوه شیخو والې ورکړي، دلته مې دوه شیخو ځکه وړې دي، دروازې سور یې کم دی، کړکۍ سور هم کم ده، او دلته تر هغه د رینګ بیم پورې رسېدلي دي. اوس دلته ګورو که دروازه تر 90 سانتي متره زیاته نه وي نو دغه دوه دانې سیخونه ځي دلته کږي، او دغه چې ده 10 سانتي متره دغه پورته سیخونه چې دي پورته قاطېږي، 10 سانتي متره داسې پورته قاطېږي، فقط دوه دانې سیخونه پکار دي. او دغه دروازې څنګلې دي او دغه یې سرداری ده. او دلته چې د بیخ ته وګورئ دلته دوه دانې قاطېږي 10 سانتي متره دورې، 10 سانتي متره دورې، 10 سانتي متره دورې، او دغه د سر خوا ده، دغه دوه دانې دي یا پورته قاطېږي یا پورته قاطې شوي ده دلته. او که چېرته تر 90 سانتي دا هم د کړکۍ ده، کړکۍ ده چې تر 90 سانتي سور زیات نه ده، دغه د علامه دې ده چې د 90 سانتي متره دا کمه ده، 90 تر 90 پورې. دلته هماغه عین د دروازې هغه ده، دلته راځي دوه دانې سیخونه پورته قاطېږي 10 سانتي متره، او دغه د عمومي چې دي دغه دا پورته ځي له دغه شروع کېږي د دې پلنټ بیم نه تر رینګ بیم پورې د 10 سانتي متره قاطېږي، دوه دانې د دوه دانې دلته دي او دلته قاطېږي، دغه بیخ ته ځي او دغه بیم سر ته ځي. ګوري دلته د دې بیم تر بیخې پورې راغلی دی چې خطا نه شي. دا کړکۍ که لویې وي فرضاً کړکۍ د عرض یې تر 1.5 متره پورې کوي، بیا نو دلته هغه غواړي، دلته بل بیم غواړي چې هغه باید 15 سانتي متره جګ وي او 4 دانې سیخونه ولري، 4 دانې سیخونه او تکیهګاه باید 1.5 سانتي متره وي، دغه فاصلې باید 15 سانتي متره، دا 15 سانتي متره دي، دا 15 سانتي متره دي، او دلته قالب د تیر لاندې، او دلته د بیخ خواته ګوري دلته 1.5 سانتي متره کتره قات شوي دي، دلته قاطېدو ته ضرورت نشته، خپل مکمل بیم لري دلته. او دلته اوس شیروال یا دیوالي بریشي، دې ته اوس ګورو چې دوه عمارتونه دي، دلته ګوره دغه صحیح شیروال کېدای شي ځکه کړکۍ پکې نشته، او مګر دلته کړکۍ ده پکې، دلته هم کړکۍ، دلته صحیح، دلته هم کړکۍ، دلته صحیح بریشي دیوال نه ده، شاته شته مګر بغل مخې ته نشته. دا اوس څه رقم چاره یې څه ده، کله کله مجبوري کړکۍ لرو بیا کړکۍ چاره نه کېږي، نو موږ څه کولی شو دلته د مخې خوا یې فرضاً دلته خو بریشي دیوال ده، دلته اوس څه کوو دغه باندې څه کوو، دغه دیوال دغه کړکۍ دلته راغلې ده، دغه ته 4 سیخونه که ورکو دغه خپله کالم ځینې جوړېږي، 4 دلته 4 دغه دی 4 دغه دلته دغه دیوال بریشي جوړ شو، دا منه کړکۍ مې دلته پرېښودله، دغه باید حد اقل 2 ثلثه د دې جګوالی وي، فرضاً که د 3 متره جګ دا باید کم له کمه 2 متره وي. او دلته مو څه وکړل، دا کړکۍ مو دور بوتل د کونج ته چې دا ځای خالی کړي او دلته یو شیروال یا دیوال بریشي جوړ کړو، دلته ګور دا هم 2 ثلثه د دې ارتفاع شو، دا 2 متره کم نه کمه باید وي، او دغه بریشي دیوال شو، دغه بریشي دیوال شو، دا معنا یې مو حساب صحیح شو، دلته بریشي دیوال لرو، شاته یې هم لرو، بغل ته مو نه لاره دلته بدل ک، مخې ته مو نه لاره دلته دې کې لاره بده کې نه و، مګر دلته مو بدل ک، دا ګور دغه ناسمه ده، دغه سمه ده، دا سمه لاره ده، دلته اوس په دې کې دغه په دیوال دغه په بریشي دیوال بدل شو، دا کړکۍ دورې بوتله، دا دلته بریشي دیوال جوړ دلته. ښه دلته اوس نور جزئیات ته وایي، دلته خو پخوا هم دلته 4 دانې سیخونه په دې کې وو، ځکه دغه عمومي دیوال ده، دیوال هغه د بیم دلته راغلی دی، عمومي دیوال کې بیم چې راځي باید 4 سیخونه ولري، نو په دې کې موږ 4 سیخونه مو تیار لرو، په دې کې فعلا 2 سیخونه دلته دي، 2 دلته دي، دغه ځای ښیي، دغه د دې مقطع ښیي، دغه د دې مقطع دلته 4 دي، په دغه ځای کې هم 4 دي، دلته هم 2 دي، دلته 4 دي، دغه کې دا صحیح نه ده، دلته اوس موږ څه رقم کوو، اوس په دې کې موږ دا نه 4 سیخونه ورکوو، دا هم 4 شول، دغه کې هم 4 ورکوو، 4 بدل شو، دا معنی دا شو بریشي دیوال شو 2/3، دا معنا چې دا چې هر څومره ارتفاع ولر دغه 2 ثلثه دی، هغه که 3 متره وي دا 2 متره راځي، نو دا اوس صحیح دیوال ځینې جوړ، صحیح شیروال شو، دلته یو لوب دا شیروال نه ده، مګر دلته د شیروال دغه ځای تر دغه ځای پورې شیروال دا په منځ کې اضافي راغی، اضافي که رئیس پروا نه کوي. خب دا و د دې لکچر اخر برخه نیمه په فارسی تشریح میکنیم.
خب عالی. فصل 11 است. چپتر 11 کمپاین میسنجی. این سرخ که میبینین افقی، اینها کمربندهای زلزله است که تعمیر نمیمانه که دیوارا چپه شود. اینجا بسته شده گرداگرد مثل که کمربند باشه، کمربند یک کمربند دیگه کمربند. این دو رقم است. خب حالی دو طریقش براتون میگه. اینجا ببینید کلکین دروازه هست، که کلکین است. کلکین هم در سر خود، هم در زیر خود، هم در دو بغل خود باید چی داشته باشه، کمربند ولی چیز داشته باشه. دروازه هم رقم در زیرش خود نمی کانکریت است، به نام پلنت بیم. و اینجا باید کانکریت باشه، کانکریت در سرش هم باید کانکریت باشه، اما چی کمربند. و این دو طریقه است. اگر کلکین پایان باشه که در رینگ بیم نرسه، هم در زیر خود هم در سر خود یک دانه کمربند ضرورت داره در گرداگردی تعمیر. و اینکه سر کلکین همراه سر دروازه باید یک برابر بشه که از عین کمربند استفاده کرده بتونه. یک کمربند در سر کلکین است، یک کمربند در زیر کلکین، و فاصله بینش بین همین کانکریت طبیعی از 1.2 متر زیاد نشه، 120 سانتی. و همچنین بین دو کمربند باید از 1 متر و 20 سانتی متر زیاد نشود. اینجا یک کمربند داره. این به صورتی است که کلکین و دروازه آنقدر بلند باشه که به رینگ بیم برسه. برای ضرورت نمیشه، چرا که خودی رینگ بیم کاری کمربند برش میاد. و اینجا فاصله 1 متر و 20 سانتی، 1.2 به این معنی که 1 متر و 20 سانتی. اینجا فاصله بین 4.5 متر. دم لکچر دوم یا سوم براتون گفته بودم. خب و این هم کمربندهای زلزله چه رقم است؟ ارتفاعش از 7.5 تا به 10 سانتی است. و دو تا سیخ میخوره، 10 میلی، دو تا 10 میلی میخوره. و سنجاقه که از 6 میلی یا 8 میلی، در هر فاصله هر یکیش بین خودش دیگه 15 سانتی است. و در زیر می سنجاق می سپیسر مانده میشه تا که کانکریت در گرداگرد می سنجاق و سیخایی که مستقیم میره گرداگرد کانکریت بیایه. این طرف سپیسر، این طرف سپیسر است که این در جای خود نگاه کنه برای قالب تماس نکنه. و این فاصله را که میبینید 15 سانتی متر بین سنجاق و سنجاق رو میبینید سرچپه است. سرچپه هم طرف واجب به طرف پایین است که امکان واسودانش نباشه، امکان واسودانش کم باشه. خشت یا 7.5 سانتی می باشه یا 10 سانتی می باشه و یا دو تا سیخ با کار است. و سنجاق ها 6 میلی، اگه 8 میلی باشه خوب تر از روز. 15 سانتی متر فاصله شان است. اینجا چیشه میگه براتون که چه رقم این جزئیاتش. به طور مثال این من میبینین اینجا رسم شده، یعنی 4 سیخ دیگه می 4 سیخ است. دو سیخ از می کمربند میایه، کمربند، و دو سیخ از کمر که داخل است میایه. اینا که آمد اینجا پایان میره این کنج، این او عین چیز است، شباهت داره. 10 سانتی متر، 20 سانتی، 30 سانتی متر این باید پایان بره. اینجا قاط شوه. اینجا سرخ میبینین از این دیوار آمده پایان رفته، و آبی رنگ که میبینین از این دیوار 30 سانتی متر پایان رفته. لیکن اینجا که باشه این دیوار مستقیم است، این قاط میشه 30 سانتی متر. اینا اینجا که اگه مستقیم رفت خوب، اگه نرفت اینجا 50 قطر شما این رو باید لب کنید. میشه در لکچرهای پیشتر گفتم 50 قطر به 10 میلی میشه 50 سانتی. 50 سانتی اینجا، 50 سانتی اینجا. سرخ که هست میره پیوند میکنه دیگهش مستقیم. سخایی که اینجا استاد شده، این اینجا استاد شده و اینا باز پیوندش کرد. اگه پیوند نشه مستقیم بره نو خوبتر. خب اینجا یک غلطی طباعتی است. اینجا گفته که شما به صفحه 90 و 99 مراجعه کنید. اصلا صفحه 102 103 است. این 90 و 99 هم چاپ انگلیسیش بود، البته چه ترجمه که شده تعداد صفحات تغییر خورده. و این مادم صفحه که بعدی صفحه 101 بود، این 101 102 عالی برتون نشان میده. این هم 102 103. یعنی صفحه 102 نیست، یعنی 102. دروازه که از 90 سانتی متر عرضش کمتر باشه و دو کمربند داشته باشه. این دروازه تا کمربند دومی میره، بعد از اون دو تا سیخ که است 30 سانتی متر این طرف قاط میشه یا این طرف قاط میشه. در زیر هم رقم در قسمت زیر از این پلنت بیم میره و قاط میشه. در سر نه، در زیر باید بره. و این که است از چی پایینی که می از کمربند اولی این 30 سانتی متر پایان قاط میشه. 30 سانتی متر این 30 سانتی متر این طرف قاط میشه، 30 سانتی متر پایان قاط میشه.
و اینجا کلکین ما رقم است. کلکین ما رقم است که از 90 سانتی متر عرضش زیاد نباشه، ماکسیمم مناظری متر که از زمین دو تا سیخ میای این طرف قاطع میشه و این طرف قاطع میشه، این طرف قاطع، این طرف قاطع میشه و اینا مستقیم میاره مثل خواهی دو تا کی اینجاست. یعنی می چیش است، هم تصویرش است. دو تا چه 15 سانتی متر چیست، هم سنجاق هست که فاصله بینشان 6 سانتی متر دیگه قاطع میشه. یعنی تصویرش است. این طرف هم رقم قاطع میشه و فاصله بینشان سانت اینجا 15 سانتی است، یه جام 15 سانتی است. و این که کانکریتی که ریختان دید باید این قسمت کمی که درست کنیم امرای گل مالا که باز مساله دی خوب سی بچسبه. خب این اگر کلکین از 90 سانتی زیاد باشه تا به 1.5 متر، بعد از او دو سیخ کفایت نمیکنه، باید 4 سیخ باشه و حداقل 30 سانتی متر در تکیهگاه خود ادامه پیدا کنه. و ارتفاع از این غلط است. ارتفاع از باید 15 سانتی متر باشه. 15 سانتی متر مینیمم حد از اقل و اینجا هم 30 سانتی متر. 30 سانتی متر و این اینجا خواست و این هم فاصله بینشان 15 سانتی متر می باشه. اینجا هم قالب است، قالب دی افقی و قالب عمودی. این در صورتی است که یک چی داشته باشه، یک کمربند داشته باشه. یک کمربند که داشته باشه دروازه تا به خود رینگ بیم میرسه و عرض از 90 سانتی زیاد نیست. این دو تا سیخ میخوره طرف 30 سانتی متر قاطع میشه، 30 سانتی متر و این از چی کمربند که میای 30 سانتی متر پایان، 30 سانتی متر پایان قاطع میشه. اینجا 30 سانتی متر در پلنت بیم پایان قاطع میشه قسمت زیرش، بالا نه در زیر. و این هم کلکین است. کلکینی که عرضش تا به 1.5 متر باشه 30 سانتی متر این طرف، 30 سانتی متر این طرف، 30 سانتی متر، 30 سانتی متر این طرف قاطع میشه و بالاخره کلکین چی میشه. در سر خود چی نداره، ضرورت به چی نداره به بیم دیگه، چرا که خود رینگ بیم 4 تا سیخ داره به اون کفایت میکنه. این چیست چیزای قایم، همین بندهای قایم که نمیره عمودی که اسی چه رقم اول خب فاصله 4.5 متر 4.5 متر در هر جایی که باشه قانون است، بلندی 3 متر. ببینیم اینجا کلکین از رینگ بیم که در پایین است. اینجا باید سر خود هم دروازه هم کلکین باید یک چی داشته باشه، یک تقویه کن کمربند داشته باشه، هم در زیر هم در سر خود. اینجا کلکین بلند از دروازه بلند به رینگ بیم میرسه، با این ضرورت نداره، این ضرورت نیست، این ضرورت نیست، این هم ضرورت نیست، خودش مستقیما در چی میرسه در رینگ بیم. و این دروازه است که از 90 سانتی کمتر بود. اینجا دو تا سیخ میره تا به رینگ بیم طرف چپ دور میخوره، طرف راست و چپ 30 سانتی متر و این هم قسمت بالا که است قاطع میشه طرف بالا 30 سانتی متر. 30 سانتی متر این به شرطی که دروازه 30 سانتی متر عرض زیاد نباشه، زیرم 30 سانتی متر و این هم تصویرش است. این رو میبینیم، یعنی گرد این جامده که طرف بالا 30 سانتی متر قاطع شده. این کمربند بغلش است. و این هم قسمت زیر که رینگ بیم است، اما چه پلنت بیم در قسمت زیر پلنت بیم میره و 30 سانتی متر قاطع میشه. این هم که در کلکینی که تا به 90 سانتی متر ارزش باشه. یعنی میگه دو تا سیخ حسین دروازه وری، دروازه که بود این هم رقم است و 30 سانتی متر بالا قاطع میشه. این دو تا میره تا به آخر میره تا قسمت رینگ بیم، قسمت بالای رینگ بیم 30 سانتی متر قاطع میشه و در قسمت زیر پلنت بیم 30 سانتی متر قاطع میشه و این هم تصاویرش است. این تصویر میبینیم، یعنی می 15 سانتی متر فاصله بینشان است و این 30 سانتی متر این طرف قاطع میشه. 30 سانتی متر و 30 سانتی متر. اگر عرض کلکین از 90 سانتی زیاد باشه تا به 1.5 متر، باز اینجا 4 تا سیخ به کار است. 4 تا سیخ به کار است که 15 میلی متر 15 سانتی متر بلندیش باشه و همین دو سیخ هنوز دو سیخ در یک بغل و دیگه بغل به کار است تا که در قسمت بالا بره در رینگ بیم قاطع میشه، این طرف زیر قاطع میشه، این هم زیر قاطع میشه، طرف بالا 30 سانتی متر قاطع میشه و این طرف پایان قاطع میشه 30 سانتی متر. دو تا سیخ در اینجاست، 4 تا در بالا است، چرا که وزن از این دیوار سر از بیم میآید. از خاطر 4 تا به کار است. اینجا خو وزن نیست، فقط وزن کلکین است، از خاطر دو تا کفایت میکنه. این اما تصویر این قسمت است. این مستقیم تیر میشه، اینجا 30 سانتی متر تیر میشه و 4 تا سیخ است و این قالب هایش است. این فاصله از 15 است، این هم 15 سانتی است.
این دیوارای چی بورشی است یا شیروال انگلیسی برای انگلیسی انجینری به شیروال میگه دیوارای بورشی. اینها دو رقم است. ببینید که اینجا ایج ما دیوار بریشی رو ما در ملکچر سوم بود بخیرم براتون گفته بودم که باید کلکین دروازه نداشته باشه. ایج خوب چی داره، دیوار درست است، کلکین نداره، فقط دو تا چی کمربندای زلزله داره. لیکن این شیروال هیچ شده نمیتونه بنی دروازه است، ایج دبنش کلکین است، این هم شده نمیتونه. اینجا هیچ که شیروال نداره، پشت سرش داره و بغلش هم داره، لی پیش رویش و طرف راستش نداره. این را چارهش چیست؟ چارهش رقم است که اول خب فرض این کلکین اگر نباشه خوب تر است، لیکن بعض وقت تو کلکین باید باشه. نمیتونه که بخیر یک چیزی باشه باکس باشه کلکین نداشته باشه. کلکین اگه داشته باشه چارهش اینه است که فرضاً یعنی بغل کلکین میتونیم کلانتر بسازیم و یازی یک کالم چهار سیخه بسازیم. چهار سیخ دیجی چهار سیخ دیجی دیوار بریشی میشه. یعنی ما رقم کردیم کلکین است. یعنی میره کلان ساختیم چهار سیخ دیجی می چهار سیخ دیجی پیشم بود، پس خاطر ازی که بیم دوجی می چهار تا دیجی میپرتیم دیگه. شیروال مش و همچنین ارتفاع عرض ازی چی طول ازی دیوار باید حداقل 2 ثلثی ارتفاعش باشه. اگر دیوار ارتفاع 3 متر باشه، این باید کم از کم 2 متر باشه. اینجا چی کردیم؟ کلکین از بین نبردیم، لیکن این طرف تیلش کردیم که ایجا یک 2 متر برای ما بماره تا که از دیواری بریشی بسازیم. این دیواری بریشی ساختیم حداقل 2 ثلثی ارتفاع ازی چی شد به من. ایجم دیواری بریشی شد، ایجم دیوار شد، پشت سر و بغلم داریم. این دیوار این خانه دیگه بالکل مستحکم شد در مقابل زلزله. اینجا چی تصویر خوبترش میگم. این دیواران درست نیست، چرا کلکین است، کلک دروازه کلکین است، هیچ چیز دیواری بریشی نیست. یه که ناسم این درست نیست. ما چی میکنیم؟ اینجا دو تا سیخ است، دو تا سیخ است، این تصویرش اینجا چهار تا سیخ است. اینجا چهار تا سیخ است. خب اینجا را میبینیم که این بریشی دیوار بریشی نداره. دو تا سیخ دیجی است، دو تا سیخ دیجی، این دو تا دیجی است، این دو تا دیجی است، این چهار تا داره، این چهار تا داره. چرا که ببینیم که چهار تا دیجی موجود بود. حالی چی کنیم؟ اینی میره اگه چاپ بسازیم و از اول تا از فاوندیشن از منزل اول تا به بام اگه بره این دیوار بریشی میشه. یعنی ببینید که اینجا کلان ساختیم دوازی دو تا چهار تا شد. اینجا موجی که دو تا بود حالی چهار تا شد، چهار تا دیجه چهار تا دیجه چهار تا دیجه پیش از آن بود. یه دیگه خوب سه دیوار بریشی شد، یعنی دوی بر سی ارتفاع. خب این بود درسی امروز. خدا کنه که استفاده کرده باشیم. تشکر.